السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یار د نت ستونزه ده او نت کس دغه کټ شو لایو کټ شولا راغلی یو دلته او مستی خان لري دی را سره ټول ملګری دی را سره زمیر استاد دی را سره دا ټول ملګری را سره ناشتي او بس را چکر شوی یو دلته دغه موکړو دا روټه موټه پروګرام موکو او بس اوس په ان شاء الله د دې نه تکل کوزو به دوبای ته خو مونږ وی چې د ملګرو سره د ملګری شریک کو چې بای پروګرام موکو مزم ته واغستله ټول ملګرو په دوبای کې ډېر مینه راکړه یو جهان مننه د ټولو ملګرو ډېرو خلکو سره ملاقاتونه شوي دي ډېرو خلکو مینه راکړه نو تاسو د مینې یو جهان مننه او خان پروګرام څنګه و زبردست تام ډېره مننه شکریا ته تام دا وخت راوځي مته وخت وکړو سره راول پروګرام ته ډېره مننه مننه مهرباني مزه وکړه ډېر مزیدار پروګرام و یو شعر بیا بس مسافر د شعر د مسافرو د پاره چې زما د چا بس ته پریم خو د صد ټول کور زیمو چې زما د چا سره یاري و بس ته پریم خو د صد ټول کور زیمواري و بس ته پریم خو د ز په یو چا باندې مینوم خو په مان وو د تشکندر څوکیداری و بس ته پریم خو دا او نه می خدمت ته پښتو یاره د نت ډېر زیات ستونزه ده ملګرو نت ډېر خراب دی لږ به پاسونګ به د علاقه وګورو نت ډېر ستونزه ده د نټو کنه نو ښکلی ځای دی خو د نت ډېره زیاته ستونزه ده او نت راته بیخي خراب توراب دی ور سړي بس خپل بچي مچي راوستي دي او چا یاران دوستان راوستي دي مرګري راغلي ټول دلته دا خلک پروګرامونه کوي ماشاءالله ښه د پروګرام دپاره ښکلی ځای جوړ شوی دی ښکلی سیستم جوړ شوی دی څه شو مستقان څه شو کوم طرف ته ها مې که چې پخی مستخان اکثر د پخلی تکړه دی که نه بیا په اخري کې وایي قرات کو شعر دې مکمل نه کوم چې زما د چا سره یاري وه بس ته پریم خو د صد ټول کور ذمواري وه بس ته پریم خو د زه په یو چا باندې مینوم خو په ما نه و د تشکندر څوکیداري وه بس ته پریم خو ده نه مې خدمت ته پښتو کړی نه کولی شمه زما د خوښې شاعري وه سته پریم خو ده ډېره مننه ټولو مننه یو جهان مننه مستخانه څنګه یاره پروګرام خو دې را جوړ کړی هو مشمانو جوړ کړو کنه پروګرام مشمانو جوړ کړو بس ټول یو شو کنه نو یو شی دی کنه نو د یو زړګي نه بل تلار وي چې زما خوښې ستا ولې بدی چما زبردست نور ساله بس والله چې دغه حالات روان دي د علاقه کومه یو علاقه دی علاقه خو ما ته پته نه لګي خو دوبای نه کلبا دی جی کلبا ملیحه روډ باندې او ماشاءالله څور ژوند مزې مو واغستلې د پروګرام نه او بازار اوس په ان شاء الله روانېږو به نو بس الله مو راته روغ لره او ژوندي راته اوسې خو مې چې دغه ملګري در سره شریک کړمه چې زمونږ له ډېره مینه راکړله او الله دې د دوی عزت وکړي مهرباني قدرمن شه مهرباني